په 2020 کال کې به حج وشي او کنه. په دې اړه باندې د سعودي چارواکي څه نظر لري او آیا د سعودي چارواکو حتمی فیصله کړې ده او کنه؟ دا ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. دوستانو د دې خبرې نه خو هر انسان خبر دی چې نن سبا په دنیا کې کومه وبا راخوره شوې ده، نو دا د الله تعالی د اړخ نه یو عذاب دی او زموږ د عملونو نتیجه ده. که موږ د الله تعالی اړخ ته توجه نشو نو کېدای شي چې دا مرض او وبا نوره هم زیاته شي. د مسلمانانو لپاره د ټولو نه د غم خبر خدا و چې کله د دې وبا د لاسه مسجد نبوي او مسجد الحرام بند کړی شول، بلکې په ټوله دنیا کې په زیاتره ملکونو کې مسلمانانو په مسجدونو باندې پابندي ولګوله چې نور به په جوماتونو کې 15 وخته لمونځ نه کیږي. په کویت او نورو اسلامي هیوادونو کې داسې هم شو چې په اذان کې تبدیلي راوستل شوه او خلکو ته دعوت ورکړل شو چې په خپلو کورونو کې لمونځونه وکړي. خو دوستانو اوس چې موږ په کومه موضوع باندې خبره کوو هغه د بیت الله شریف د حج خبره ده چې په 2020 کال کې به ادا کیږي او تقریبا 4 یا 15 میاشتې وخت پکې پاتې دی. خو غالب ګمان دا کیږي چې د سعودي چارواکو ویلي دي چې که د دې وبا مخنیوی ونه شي نو ممکن 2020 کال کې حج ته اجازه ورنکړل شي. خو زیاتره د سعودي نورو چارواکو ویلي دي چې حج په هیڅ طریقه باندې هم ودرول نه دي پکار، ځکه چې عمره خو په کال کې په هر وخت کې کیږي او هغې ته اجازه ورکول کیږي، خو حج چې په کال کې یو ځل کیږي نو باید دې ته اجازه ورکړل شي. اگر که د حاجیانو مقدار راکمول وي راکم دي شي، خو باید چې اجازه ورکړل شي. دوستانو په دې اړه باندې خبرې روانې دي، خو لا تر اوسه پورې د سعودي حکومت اخری فیصله نه ده کړې چې حج به کیږي او کنه. خو د یادولو وړ ده که حج ته اجازه ورنکړل شو او حج ودرولی شو نو داسې معلومیږي چې د قیامت علامې دي. نو دوستانو موږ د الله تعالی نه تل دا دعا کوو چې حج دې خدای پاک هیڅکله هم نه بندوي او الله تعالی دې زر د دې مرض لمن ټوله کړي چې مسلمانان د دې مرض نه په امان وساتل شي او د مسلمانانو په ملکونو کې د پاک رب جل جلاله بیرته خوشحالیانې راولي چې ټول مسلمانان همغسې په مینه باندې د بیت الله شریف حج ته لاړ شي او د حج او د بیت الله شریف د دیدار نه خوندونه واخلي. که ویډیو مو خوښه شوې وي خامخا یې در سره لایک کړئ، که غواړئ چې همدغسې ښایسته معلومات تاسو ته راوړو. ډېره مینه او مننه، په خدای مو سپارم.